را باندې وشي د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي ای د رحمت میاشتي را باندې وشي د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دا روزه مبارکی دریم جمعه او هغه شپې ورځې شروع سولې چې الله رب العزت په خپل فضل بندگان د اور څخه خلاصوي او ازادي ورکوي. الله دې د خپلو ټولو انبیاو او د ټولو صحابه کرامو پر یو برکت موږ د جهنم د اور څخه خلاص کړي. د روزې په دریمه جمعه یو وظیفه او دم هم شته. ان شاء الله تعالی د لمانځه څخه وروسته که د خلکو را سره خوښه وه هغه دم او دعا به وکړو. انشاءالله تجربه سوې دعا ده، تجربه سوی دم دی. الله رب العزت هر څنګه ډېر ناروغ انسان چې وي هم الله رب العزت شفا ورکوي. خو دا روژه باید په ژړا، دا روژه باید په بیره او دا روژه باید د الله رب العزت څخه په امید تېره سي. هم د الله څخه وبېرېږو او هم د الله رب العزت څخه امید ولرو. لکه څنګه چې راځي الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د بیرې او د امید تر مابین دی. که خپلو ایمانو ته وګورو وبېرېږو، هسې نه چې الله یې قبول نه کړي. او که الله ته امید ولرو الله رب العزت ټوله اعمال او ټوله کارونه راڅخه قبلوي. دغه بیره او امید د تیرو وختونو د علماو او اولیاو په زړه کې به و، ځکه نو ډېرو به ژړل او ډېرو به چرتونه وهل او د ډېرو سره به فکر دا و چې زما دغه کار او دغه خبره دغه عبادت به الله په خپل دربار کې قبول کړي او که یا. یو د هغو څخه هم حضرت فضیل رحمه الله تعالی و. دی وایي په هیڅ هغه نبي مې قصد نه کېږي چې الله رب العزت خپل استازی ټاکلی وي او راستولی وي، او نه مې په هغه ملایکه باندې قصد کېږي چې الله رب العزت ته مقربه وي، او نه مې په بل داسې بنده قصد کېږي چې الله رب العزت صالح کړی وي. ځکه دغو انسانانو د قیامت ورځ لیدلې ده او یا یې ویني د الله رب العزت په قرآن کې. مګر زما قصد او غبطه په هغه چا کېږي چې په دنیا کې پیدا سوی نه وي. هدف دا دی چې دغه حضرت فضیل رحمه الله تعالی د الله د عذاب څخه بیریږي. هغه کسان چې په دې دنیا کې پیدا نسول الله سزا نه ورکوي، هغه کسان چې په دې دنیا کې پیدا سول الله سزا ورکوي. الله یې دوزخ ته کشي، حساب و کتاب ورسره کوي. ځکه نو دی مبارک د الله د بیرې څخه او په دې امید چې الله رب العزت بخښ ورته وکړي دا وایي په هیڅ هغه نبي مې قصد نه کېږي چې الله راواستوي، په هیڅ هغه ملایکې مې قصد نه کېږي چې الله رب العزت ته مقربه ده، او نه مې په صالح بنده قصد کېږي. قصد مې په هغه چا کېږي چې په دنیا کې پیدا سوی نه وي. چې پیدا نه سي الله خو هغه ته سزا نه ورکوي. الله اکبر کبیره. حضرت ابن ابي میسره رحمه الله تعالی چې کله به خپل ځای ته ولاړی، خپل ځای ته چې به ولاړی د پرېوتلو ځای ته، باره به یې دا د ځان سره ویل یا لیت امي لم تلدني، های کاش چې مور نه وای زېږولی، های کاش چې د مور څخه نه وای پیدا سوی. دا خبره به یې کوله. فقالت له امه، مور ورته وویله یا میسرة، ای میسره ولې دا خبره کوې؟ ان الله تعالی قد احسن الیک، الله رب العزت ستا سره ښه وکړله. هداک الی الاسلام، اسلام ته یې
برابر کړلې او سمه لار یې در وښول. قال اجل، دی ورته وایي زوی خپل مور ته وایي، خپلې مور ته وایي هو، ولكن الله قد بين لنا انا واردنا، الله موږ ته دا خبره لیکلې ده او واضح کړې ده چې موږ به ټوله اور ته ورځو. ولم يبين لنا انا صادرون عنها، خدا خبره الله نه ده راته کړې چې موږ به د اور څخه خلاصیږو. د الله بیره به دونه ورباندې غالبه وه. او عجیبه خبره لا دا ده، حضرت یزید بن اسود رحمه الله تعالی د اولیاء په قطار کې د ابدال څخه وو. ابدال، اوتاد، اقطاب دا درجې دي په ولایت کې. د قسم واخستی ان لا يضحك ابدا، چې زه به هیڅکله خاندم نه، ولا ينام مضطجعا، او پر اړخ به بېدېږم نه، ولا يأكل سمنا ابدا، او نه به په ټول وخت کې غورځګي او غوړ خورم. نو د وخت خلق وایي فما رؤي ضاحكا، وایي په ټول وخت کې بیا حضرت یزید بن اسود رحمه الله تعالی موږ د خندا په حالت کې نه ولیدی، ولا مضطجعا، او نه مو ولیدی چې دی خوب کې پر اړخ دی بېدی، ولا اکل سمنا حتى مات رحمه الله، او نه مو ولیدی چې دی غوړ وخوري. دا په دې خاطر چې د الله څخه بیریدی او د الله د عذاب مخه ودته وه، په دې خاطر یې نه خندا کول او نه یې خوب کوي او نه یې غوړ خوړل. غوړ چې انسان وخوري بدن غټیږي، بدن چې چاخ سو خوب انسان ته ورځي، بدن چې ډنګر وي غوړ څوک نه خوري خوب چاته نه ورځي. او چې کله د انسان بدن کمزوري سي نو انسان بیا خاندي نه ډېر، او چې کله بدن شوي غوړ وي چاغ وي او په هر رقم خوراکو باندې آباد وي نو خندا یې هم ډېره وي. عجیبه لا تر دې دا د قدرمنو حجاج بن یوسف په خپله زمانه کې 1,60,000 انسانان په شهادت ورسول. 1,60,000 انسانان په شهادت ورسول، چې په دې کې ځینې تابعین هم وه او صحابه هم وه. کسان وه چې صحابه یې لیدلي وه. سعید بن جبیر رضی الله عنه په شهادت ورسوي. د شهادت څخه مخکې ورته وویل چې کله یې ونیوئ ګرفتار یې کړئ، ورته ویې ویله چې بلغني انک لم تضحک قط، زه په دې خبر سوی ای سعیده چې تا ټول وخت نه دي خندلې. ده ورته ویل فقال، ورته ویې ویل چې و ما نه دي خندلې. کیف اضحکو وجهنم قد سعرت، څنګه وخاندم؟ د جهنم اور د دوزخ اور بل سوی دی او شبل سوی دی. والاغلال قد نصبت، او رسی توقونه د انسانانو لپاره آماده سوي دي، درول سوي دي. والزبانیه قد اعدت، او هغه ملائکې چې د جهنم لپاره انسانانو په غاړه کې پړي او رسی ور اچي هغه آماده او چمتو دي. نو څنګه وخاندم؟ 3 کارونه دي د دوزخ اور بل، 3 کارونه. دوهم پړي او رسی هم آماده، ملائکې هم تیار سي ولاړي، ګناهګار بنده ته رسی ور اچي دوزخ ته کشي. دا 3 سره کارونه چمتو او آماده دي، څنګه وخاندمه؟ څوک ورته وایي؟ حجاج بن یوسف. 1,60,000 انسانان په شهادت ورسول، مړه یې کړله. سعید بن جبیر رحمه الله تعالی ته دا وایي، هغه ورته وایي خندا نه راځي، ولې یوې خواته دوزخ دی، ور دوزخ باندې هغه ملایکې ولاړې دي چې انسانان کشي، او د هغو ملایکو سررسی هم سته چې انسانان په تړلي لاسونه انسانان و جهنم تور اچي. زه خندا څنګه وکړم؟ او عجیبه خبره لا دا د قدرمنو حضرت عطا سلمي رحمه الله تعالی دغه انسانانو څخه و چې د الله څخه ډېر بیریدی. دا یو څه قصې او دا یو څه خبرې په دې کوم چې زموږ لپاره عبرت سي. خندا مو لږ، ژړا مو ډېره سي، ګروم مو ډېر او خوشحالي مو لږ سي. د غم اثار پر وجود او پر تندي باندې معلوم وي، او د سترګو څخه اوښکې راسي، او د الله د ویرې څخه بدن په لړزه او حرکت کې سي. ځکه دا یو څه قصې د تیرو وختونو د اولیاو، د علماو او د صوفیانو د دیندار انسانانو درته کوم. یو د دغو انسانانو څخه یو هم حضرت عطا سلمي رحمه الله تعالی دی. د په ټول وخت کې د الله څخه د جنت خواست نه دی کړی. دا نه دی ویلي چې رب جنت راکه، موږ چې خواست کوو دا اوس چې مدعا وکړ خدای جنت راکه، دوزخ څخه مو ساته. خدا ولم يكن يسأل الله الجنة ابدا، هیڅ کله د الله څخه د جنت خواست او غوښتنه نه ده کړې. خواست یې د چی شي کوي؟ انما كان يسأل الله العفو، د الله رب العزت څخه به د معافی غوښتنه کول. خدای ته ما معاف کړه، رب ته ما وبخښه، رب ته ما ته بخشش او مغفرت او عفو وکړه.
د الله له طرفه څخه چې کله انسان ته عفو وسي خود به خود الله جنت ته بیا د دوزخ څخه ساتي. موږ په دغه شپو او ورځو کې دا د 20مه ورځ هم راڅخه ولاړه دا نشپې او ورځې کې د الله څخه بخښه وغواړو. ځوان په خپل کور کې پر خپلو اعمالو بخښه وغواړي چې خدای د سترګو رب العزت د غوږو د لاسو د ژبې او د خولې د پښو په ګناه مې منیسه. که مې ګناه وکړله په سترګو او غزل مې واورېدل په غوږو د بل چا غیبت مې په خپله خوله او ژبه وکړي رب العزت په دې ما منیسه. عفو وغواړه. د کومو انسانانو چې خلکو غیبتونه وکړل او لاړل وفات سول اوس څنګه عفو ځینې غواړي؟ قبر ته کښېنې ورسه ورته کښېنه. ستا خبرې اورې خو ته د هغه خبرې نه اورې. ستا ورتګ هغه اورې او ته د هغه حرکت نه اورې او حرکت یې وینې نه. څنګه معافي ځینې غواړي؟ په ژوند کې ورسه د انسانانو څخه معافي وغواړه. د خپلو علماو څخه چې غیبت یې کړی و معافي وغواړه. د خپلو قریبانو څخه معافي وغواړه. الله چې عفو درته وکړل الله معاف کړلې الله خود به خود جنت درکوي. وقیل له فی مرضه عطا سلمی رحمه الله تعالی ته د ده په ناجوړي کې وویل سوله الا تشتهي شیئا یو شي ته دې هوا کېږي خوښه دې ده چې یو شی وخورې اشتها لرې که یا؟ فقال نو ده ورته وویله ان خوف جهنم لم يدع في قلب موضعا لشهوتي د جهنم او د دوزخ اور زما په زړه کې د اشتها او د خوند ځای پرېښی نه دی. د دوزخ څخه دونه ډېر بیریږم. خو ځینې کسان چې ډېر جرأت لري او ډېره دلاولي لري د الله رب العزت پر ذات موږ په پښتو کې داسې وایي چې ډېر سپین سترګې وي هغه برملا په ښکاره باندې ګناه کوي او د جهنم څخه بیریږي نه. حضرت عطا سلمي وایي د دوزخ د بیرې په خاطر زما په زړه کې د اشتها او د خوند ځای پاته سوی نه دی. زما شي تاوان نه کېږي. د ده په باره کې راځي انه ما رفع رأسه الى السماء ولا ضحك 40 سنه د ډېر عجز او د الله د بیرې څخه 40 کاله اسمان ته سر نه دی پورته کړی او 40 کاله یې خندلې نه دي. دا هم یو فرد دی دا هم یو انسان دی. د ده په زړه کې هم د الله رب العزت څخه بیره سته او د الله څخه بیریږي. هر ګړی خندا زړه مړ کوي. حضرت عطا سلمي رحمه الله تعالی په باره کې راځي 40 کاله پرله پسې چې څوک ونه خاندي او 40 کاله پرله پسې د الله د بیرې څخه اسمان ته ونه ګوري او عاجزي کوي سر یې کښته ځړولی وي الله رب العزت عفو ورته کوي. ځکه نو علما فرمایي وایي تاسو چې په لار کې روان یاست او بازار کې ګرځئ خپلې لارې ته ګورئ یوې خوا او بلې خوا ته مه ګورئ. د دې ډېرې ګټې شته. یوه ګټه دا شته چې نورو نامحرمه ښځو ته هغه ښځو ته چې هغه د انسان لپاره روا دي او د ده کتل ورته ناروا دي هغو ته به انسان ګوري نه او غلطو شانو ته به نظر نه اوړي او خپلې سترګې به یې لاندې ځړولې وي. د الله حکم هم داسې دی چې مؤمنانو ته ووایه ای نبي چې تاسو پر لار روان یاست قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مؤمنان چې پر لارو باندې روانې سترګې دې لاندې ځړوي او مؤمنانې ښځې چې پر لاره باندې روانې سترګې دې لاندې ځړوي. که یوې خوا او بلې خوا ته ښځه یا نر ګوري خامخا ګناه ځینې کېږي. او حضرت عطا سلمي رحمه الله تعالی مبارک راځي وایي ده به د ورځې یا د شپې د خپل بدن داسې په لاس باندې مسه کوي او لاس به یې پر تېروي داسې دا بیره ورسره وه ولاسې نه چې مسخه سوی یم ولاسې نه وي چې د بل حیوان په شکل او صورت زما شکل او صورت اوښتی لاس به یې پر بدن باندې تېر کړي. بیا به یې ولیدل چې دا مې سترګې پر ځای دي پزه مې پر ځای ده سینه مې پر ځای ده پښې او ګوتې او لاسونه مې پر ځای دي هره شپه او ورځ به یې داسې کار کوي د الله د بیرې څخه. اوس انسانان دونه ډبل او داسې درانه درانه د ګناه کارونه کوي هیڅ بیره نسته هیڅ بیره نسته چې خدای عذاب راکوي او که یا او کله کله چې به باد سو یا کله کله چې به تالنده سوله یا کله کله چې به ګراني سوله بیا به یې د ځان سره دا فیصله کوله او زما د ګناه په خاطر باندې تیز باد سو زما د ګناه په خاطر باندې انسانانو باندې شان ګران سوله زما د ګناه په خاطر باندې انسانانو باندې برېښنا وکېږي. ګورې قدرمنو که هر انسان د ځان لپاره یو څه چورت او فکر ووهي چې زما د ګناه په خاطر پر هغو انسانانو باندې ګراني راغله زما د ګناه په خاطر باندې پر هغو انسانانو باندې تیز باد راغلی او بله ورځ څنګه باد سو تا به دا فکر کوي چې د قیامت ورځ راغله او د قیامت ورځ همداسې وي راسي. د جمعې ورځ احتیاط انسان وکړي خصوصا د جمعې د لمانځه وروسته بیا د ماښام تر لمانځه وروسته په دغه وخت کې اسرافیل علیه السلام د سور شپېلۍ پکې
د جمعې شپه چې انسانانو په مجلس تیره کړې وي او ناروا کاروي تیره کړې وي، د جمعې د لمانځه وروسته خو احتیاط وکړي، هسې نه چې په دا ورځ باندې اسرافیل علیه السلام د سور شپېلۍ پوکي او د ګناه په وخت کې انسان ته مرګ راسي، بیا به په دغه شکل د قیامت ورځ د حشر میدان ته راپورته کیږي. بیا به د ځان سره حضرت عطا سلمي ویله، ول عطا سلمي چې مړ سي نو خلک به په راحت سي. د ډېرو علماو په باره کې راځي، یو نوم نسم اخیستلی، وایي دوی به یو عابد ته ولاړل، عبادت ګزاره انسان ته چې عبادت یې کوي، ورته ودرېدله ژړله، باره دوی ورته وویله الله دې پر تا رحم وکړي، کم شی در پېښ دي ولې ژاړې؟ ده ورته وویله په زړه کې مې یو غم دی او د الله د بیرې څخه غم ورځ په ورځ ډېرېږي، غم زما په زړه کې خندا نه پرېږدي. او حضرت طاووس رحمه الله تعالی ته به فرش وغوړېدی د بېدو لپاره، بیا به د څنګ واچوئ او داسې څنګه به یې واچوي لکه سبا او بل سبا چې دستي مړ کېږي. او بیا به خلکو ورته وویله چې ولې نه بېدېږې؟ ول څنګه بېده سم، د الله رب العزت بیره دونه راباندې غالبه ده چې ما خوب ته نه پرېږدي. حضرت حسن بصري رحمه الله تعالی فرمایي، حسن بصري د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تر مخه تېر سوی دی. دی مبارک فرمایي وای د جهنم او د اور څخه به الله رب العزت یو انسان 1000 کاله بعد راوباسي. څو 1000 کاله بعد. دی فرمایي یا لیتنی کنت ذلک الرجل، کشکې چې خدای پاک دغه نفر ما شمار کړي چې الله یې د جهنم او د اور څخه 1000 کاله بعد راوباسي. یعنې د الله رب العزت عذاب که انسان ته متوجه سو ټول وخت په جهنم کې وي. دی وایي که الله رب العزت ما 1000 کاله بعد د جهنم څخه راوباسي زه په دې خوشحاله یم. او حالا چې د هغه مبارک تابعی دی چې صحابه کرام یې لیدلي دي، خو د الله د بیرې څخه دا خبره کوي. راسئ د الله رب العزت دوستانو، راسئ د الله رب العزت نازولو، دا نه ورځې نه شپې او ورځې د اختر تر ورځې پورې راسئ په ژړا په عبادت کې د ځان سره په کور کې یوازې تنهایی کې د الله رب العزت د رضا لپاره تیر صلات تسبیح لمونځ راڅخه قضا نه سي. د شپې چې راپورته سو یوازې په 2 رکعاتو غاړه خلاصه نه کو، دوګانه وکړو او 4 رکعاته وکړو، 6 وکړو، 8 وکړو، 10 وکړو، 12 وکړو، لږ تر لږه خو زموږ په وسه پراده دا 12 رکعاتونه خو وکړو. پېشلمۍ نور ته برابرې د الله حمد او ثنا ادا، هغوی شکر ادا، هغوی ته دعا وکړو چې خدای دې خیر مېرمنې درکړي، الله دې وزونه درکړي، زه د پېشلمۍ د دیګ د تودولو څخه خلاص کړی یم. هغه وخت غږ راوړاندې کوي چې هر څه اماده سي، سړی کښېنه، لور غږ کوي بابا کښېنه، زوی غږ کوي کاکا کښېنه، اکا کښېنه. وختي راپورته سو دا نه شپې او ورځې باید 12 رکعاته تاسو به وعده کوئ، خامخا به یې کوئ، او 2 رکعاته نفل په فرض الله رب العزت در شماري، او هر فرض په 80 درجه باندې الله رب العزت در اړي. او په دانه ورځ کې قران کریم ډېر اوسه ختمېږي. که هر ورځ 3 سپارې ووایي دا 90، او که هر ورځ 3 سپارې ووایي 6 سپارې نور ورسره ویلی سي. د ماښام په وخت کې بدخابي تاوان نه درته کوي. که په دانه ورځ کې هر رقم بدخابي برداشت کړي لیونیان کېږي نه، ډېر ما وبخښئ. دا زموږ اصطلاح ده چې یو چا ته خبرې کوي نو باره دغسې خبرې څوک ورته کوي، نه لیونی کېږي. داسې نه دي تاسو ته دا خبره کوم، الله دې داسې وس نه راکوي چې د چا توهین یا سپکاوی وکړو. هېڅوک نه لیونی کېږي، عصبي تکلیف هېچا ته نه پېښېږي. په دانه ورځ کې چې د خپلو دوکانو لپاره کاروبار لپاره بدخابۍ ګالو، د ډېرو شیانو لپاره بدخابۍ ګاللې دي. په سفرو کې ولاړ شو، د خپلو انډیوالانو سره د شپې تر 1 بجې 2 بجو مجلس کوو، 2 ساعته 3 ساعته خوب کوو، بیا سهار موټرواني پسې کوو، موټر چلوو، بیا سفر کوو، بیا مزل کوو، بیا ډېر کیلومتره سفر کوو، هلته نه ستړي کېږو، اعصاب نه خرابېږي. اوس به ولې خراب سي؟ د خپلو بچانو ته ډېرې دعاوې وکړه. د خپل بچان در سره راپورته کړي، دا کوچني ماشومان پروا نه لري بدخابه دي سي، دا تربیه خو ورکړي، تعلیم خو ورکړي، ورته راپورته سه د ځان سره یې ودروه، 2 رکعاته نفل په وکړه، عادت یې ورجوړ کړه. دا نه ورځي الله ستاسو پر هر کار باندې فیصله کوي، الله رب العزت مو پر هر عمل باندې فیصله کوي. او په ژړا باندې دعا وغواړئ چې رب ستا د جهنم زور نه لرم، طاقت یې نه لرم، وس نه دی را سره. په پېشلمي او په روژهمات 3 دقیقې دا دعا کوئ، الله ته خپل عجز پېښوئ، او الله ته ووایه چې ما ته د نیکو کارو توفیق راکړه، د بدو څخه مې بیزاره کړه، الله ته عجز پیش کړه. دا خبره، دغه جمله، دغه دعا 3 دقیقې په روژهمات او 3 دقیقې په پېشلمي کوه. وګوره چې الله ستا په ژوند کې انقلاب راولي او که
او که په روژه مات هم داسې دعا غواړو لاسونه مو داسې نیولي په پیشلمي هم لاسونه داسې نیولي او توجه مو الله ته نه او د زړه سترګې مو الله ته نه متوجه د زړه غوږونه هم الله رب العزت ته نه متوجه په بې باکي او بې پروایي دعا غواړو و دعا ده خو الله رب العزت ته د قبولیت نه ده عاجزي سترګې لاندې واچو په پیشلمي او په روژه مات ځان تر ټولو عیبجن الله رب العزت ته معلوم کو چې تر ټولو ډېر عیبونه په ما کې دي زه عیب لرم په ما کې عجز دی دا ګناه ما کړی ده خدای ستا څخه خو یې نسم پټولی سهار ما ګناه وکړه ماښام ما ګناه وکړله الله رب العزت به دا ستا پر عجز باندې ستا د ښه ژوند ستا د حلال رزق ستا د هوسا ژوند ستا د بچانو د هدایت فیصله کوي او الله یې کوي هم باور وکړئ کله کله مې زړه وغواړي چې د خپل ملګري او دوستان په د کتابتون کې یو څه وخت راسره ګزاره راسره وکړي هلته د کتابو تاثیرات انسان ته معلومیږي چې آج دا کتاب ولا برکت کوم عادي وینم د دې کتاب برکت دی د دې کتاب برکت دی آدي رحمت دی آدي نور دی او تاسو باور وکړئ چې دلته څوک را داخل سي امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ویل چې د دې مدرسې خوند علیده خوند چې ماته راکړي علیده مې زړه خوشحاله سو چې رالم علاده یو کیف پکې کې و دلته چې راسي قدرمنو وخت تیر کوي په مسجد کې تیر کوي دا شپې او ورځې څوک رانږدې وي د شپې په طرف کې یو څه وختي د لې راځي اعتکاف والا هم لوېدلي دي 4 کسه د هغو څخه زموږ بیا غوښتنه ده چې موږ خو عاجز یو تاسو د الله رب العزت د عبادت په ځای کې شپه او ورځ یاست 24 ساعته یاست زه په کور کې یم تاسو د الله د عبادت په ځای کې یاست ستاسو دعا زما تر دعا ډېره قبولیت ته نږدې ده د نورو تر دعا ستاسو دعا ډېره قبولیت ته نږدې ده ستاسو عبادت نږدې دی تاسو ډېر وژاړئ تر موږ تاسو ډېر وژاړئ کوشش وکړئ د مسجد څخه ډېر وخت اخوا ته تیر نه کړئ ډېر وخت مو په منبر او محراب کې ډېر وخت مو په صف کې تیر سي الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین حال راونین زد تیر و میاشتو ساوی خطا حال راونین زد تیر و میاشتو ساوی خطا زړونه مو پاک له ګناه د مغفرت میاشتي ای د رحمت میاشتي ای د رحمت میاشتي را باندې وشي د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي د رحمت میاشتي خوارک څښاک او له بدایو څه پرهیز به کوو خوارک څښاک او له بدایو څه پرهیز به کوو شبه د لمانځو مرحبا د عبادت میاشتي ای د رحمت میاشتي ای د رحمت میاشتي را باندې وشي د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي د رحمت میاشتي ساتو بزان تل ازار د مؤمن مسلمان ساتو بزان تل ازار د مؤمن مسلمان کو ګفتار او تلراتل په محبت میاشتي ای د رحمت میاشتي ای د رحمت میاشتي را باندې وشي د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي د رحمت میاشتي وی بندي کړي ذل جلال د دوزخو دروازې وی بندي کړي ذل جلال د دوزخو دروازې خلاصي ولاړې دروازې وی د جنت میاشتي ای د رحمت میاشتي ای د رحمت میاشتي را باندې وشي د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي د رحمت میاشتي هر جماعت وی حقانی تدختر پشانی هر جماعت وی حقانی تدختر پشانی لولو درب شکولی کلام کلو
تلاوت میاشتي ای د رحمت میاشتي ای د رحمت میاشتي را باندې وشین د انوار د برکات میاشتي ای د رحمت میاشتي د رحمت میاشتي